او که دوی له وعده کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حمله کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګیږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو تاسې له هغو نه ویریږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویریږئ که تاسې مؤمنان له هغو سره وجنګیږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند